د طالبانو د دفاع وزیر افغانستان کې د قوم او صنف په نامه اختلافونو ته لمن وهل کیږي. په سلامونو مهرکلی کوم که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پای راسره اوسئ. د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر مولوي یعقوب مجاهد وایي په افغانستان کې د قومونو او صنف په نامه توپیرونو ته لمن وهل کیږي. ښاغلي مجاهد دغه څرګندونې د طالبانو د ملي اردو هغو ځواکونو ته کولې چې تازه له پنجشیر ولایته د دوی لیکو ته جذب شوي دي. مولوي یعقوب مجاهد په خپلو خبرو کې پرته له دې چې د چا نوم واخلي وایي ځینې خلک کوښښ کوي چې زموږ ترمنځ د کندهاري، هراتي او پنجشیري په نامه قومي او ژبني توپیرونه پیدا کړي، خو موږ باید ټول هڅه وکړو چې یوځای شو او د دسیسو مخه یې ونیسو. د طالبانو د دفاع وزیر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د دوی په لیکو کې تر ټولو مهم ازبک توکم قومندان صلاح الدین ایوبي د اعتراض په توګه ځکه د طالبانو له حکومت سره اړیکې ختمې کړي چې ګواکې دوی په افغانستان کې واک انحصار کړی او قومونه له منځه وړي. ښاغلي ایوبي ته نږدې سرچینو ویلي صلاح الدین ایوبي له کابله وتلی او په شمالي ولایت فاریاب کې خپل مرکز ته تللی دی او تر هغې به بیرته طالبانو سره دنده نه پیلوي چې دا ډله د ټول شموله حکومت په جوړولو، ښځو ته د کار بشپړ حق ورکولو او په جبري توګه د خلکو د ځمکو د تړلو د بندېدو برخه کې جدي اصلاحات رامنځته نه کړي. ګومان کېږي چې له طالبانو سره د نوموړي د اړیکو د پرېکون یو لامل په ټوله کې د طالبانو له حکومت سره د ازبک توکمه طالبانو ناخوښي وي. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.